الحديث الثاني والثلاثون دو دیرشم نمبر حدیث عن ابي سعيد سعد بن سنان الخدري دا ابي سعيد چنومی دے سعد بن سنان الخدري دین روایت دے ان رسول الله سلام یقینا د الله رسول قال فرمایلی دی لا ضرر نشتره ضرر ورکول بل ولا ضرار او نشتره ضرر ورکول د بل تا یعنی اسلام دی ته وی چې تبم چاته ضرر نه رسې او تا ته به هم څوک ضرر نه در رسې. نو ځکه په نورو حدیثو کې راځي چې مسلمان هغه دی چې مسلمانان دغه د لاس او د جبې نه په امني. یو روایت کې راځي مؤمن هغه دی چې مؤمنان هغه امین ګڼي په خپلو وینو په خپلو مالونو کې. یعنی مؤمن د مؤمن نه یریږي ځکه هغه پوهېږي چې دا مؤمن دی ما نه وجدي نظم مال په حرام اخلي. حدیث حسن دا حدیثم حسن دے رواه ابن ماجه امام ابن ماجه راوړل دے په سنن ابن ماجه کې ودار قطنی او امام دار قطنی دا حدیث راوړل دے په سنن دار قطنی کې وغيرهما او د دې دوانو علا و نور محدثین هم راوړل دے مسندن مرفوع یعنی نسبت د الله نبی ته شوی دے متصل دے سند کې څه انقطاع نه دراغلی منس کې کمراوی نه د غرزیدلې. ورواه مالک فی موطا او امام مالک دا حدیث راوړی دی په خپل کتاب کې چې دا غینوم د موطا د امام مالک. مرسل دا حدیث مرسل راوړی دی. مرسل حدیث دی ته وای چې تابعی صحابي کټ کی او د الله د نبی نه نقل کی. تابعی هغه چاته وای چې چا صحابه لیدلی نو د الله نبی نه لیدلی خود دا روایت د یو صحابي نه اوریدلی هغه صحابي د من نه وغورځي یعنی دا غنوم نه ذکر کوي او ډایرکټ نسبت د الله نبی ته کوي. لکه دلته هم عمر روایت کوي د یحیانا دا یحیی تابعی دی دا یحیی بیا روایت کوي د نبی صلی الله علیه وسلم نو د یحیی د نبی صلی الله علیه وسلم ملاقات نه شوه منس کې راوی چې ابو سعید خدری دی هغه د مننه ساقط کړو غرزولې دی. نو دا فرمای ورواه مالک دا حدیث امام مالکم راوړی دی په موطا په موطا کې مرسلن. مرسل معنی دا ده چې صحابي کټ کړه ده ډایرکټ تابعی د الله د نبی نه نقل کړي ده د څه نقل کړي ده. عن عمرو ابن یحیی عمرو ابن یحیی روایت ده د عمرو ابن یحیی روایت کوي عن نبی د خپل پلار نشم دا یحیی ده د عمر د پلار نوم چې یحیی شو نو دویم راوی د دې حدیث یحیی ده او دا یحیی تابعی ده عن النبي سلام دا یحیی ډایرکټ روایت کوي د الله د نبی نه نو د الله د نبی سره د ملاقات نه شوی نو دقه تویل کیږي مرسل. فاسقط ابا سعید نو دا یحیی راولګي دو ابا سعید د مننا گزار کو. ځکه بره د ابن ماجه او دار قطنی روایت کې دا حدیث د چانه نقلو ابو سعید خدری نه وله طرق او د دې حدیث لپاره مختلف سندونه دي. طرق منه ډیر سندونه دي یقوي بعضها بعضا چې بعضی سندونه بعضی نور سندونه قوی کوي. نو چې کله بعضی سندونه نور سندونه قوی کی نو دا حدیث حسن درجه ترشیږي نو په دې باندې عمل کېدل شي. نو موږ ته درس دار چې د خپل خلی او د جبنه چاته zarar مرسوا او تا ته هم خلق zarar نه در رسي. الحديث الثالث والثلاثون دريدرشم نمبر حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله ابن عباس نے روایت ده الله دې راضي شي د دې زوی او د پلار دوانو نه چې زوی عبد الله او پلار عباس ان رسول الله صم یقینا د الله رسول قال فرمای لو يعطى الناس کچرتا ور کول کې دې ش خلکو ته بدعواهم پتشو دعوو باندې چې صرف دعوه به کوله چې دا شی زما دی او پیسې به کېده چې دا ده نو لدعا رجال نخامخه بدعوه کړي وې سړو اموال قوم مالونو د قوم و دماءهم او دغه د وینو چا ویل شهره د مال چې د پلان کې سره دا زما ده او دا پلان کې شه دی په د باندې زمونږ وینه ور پورې دا به مونږ وجنو. لیکن شریعت کې قانون واوره چې چا دعوه وکړه دی ته مدعی وای دا به گواه پیش کړي چا باندې چې دعوه وشو دی ته مدعا علیه وای. چې کچرتا مدعی سره گواهان نه نو مدعا علیه پچا چې دعوه شوی دا هغه به قسم کوي. مدعی که گواهان پیش کړه او گواهانو گواہی وکړه چې آو مونږ دا گواہی کو چې د ازمکه د پلان کې دا نو قاضي به فیصله کوي چې د ازمکه د مدعی شوا او که د مدعی سره گواهان نه او د چا په قبضه کې د ازمکه یو پاغه دعوه شوی چې مدعا علیه وته ویل کیږي هغه ته به ویل کیږي چې ستاسو د مدعی سره خو گواهان نشته ته قسم وکړه چې د ازمکه زما ده چې د قسم کو د ازمکه بد دی قاضي به د لپاره فیصله کوي. نو ول یمین او قسم علامن پاغه چاله انکر چې څوک انکار کوي
او انکار څوک کوي مدعا علیه هغه وی چیرې د ازمکه زماده د پلان کې نه ده چې انکار نه کوي بیا خو دعوا نشته بیا خو لانجه نشته نه چې د چا د غیب وي حدیث حسن دا حدیث حسن دی رواه ابن ماجه دا رواه البيهقي دا حدیث امام بیهقی راوړی په سنن کې وغيره د امام بیهقی نه علاوه نور محدثین راوړی ده ها کذا په دې الفاظو وبعضه في الصحيحين او د دې حدیث بعضی الفاظ او معنا په صحیحین کې د صحیحین وضاحت ما تاسو ته کړو چې صحیحین راشي یا شیخان راشي رواه الشیخان او یا دا روایت په صحیحینو کې د دینه مراد بخاری او مسلم دي صحیحین مراد امام بخاری کتاب ده او د امام مسلم کتاب ده او د شیخان نه مراد امام بخاری او امام مسلم ده. الحديث الرابع والثلاثون سلور دیرشم نمبر حدیث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ابي سعيد الخدري نے روایت ده قال دا فرمای سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول نو ریدلی دی یقول فرمای من را منکم منکرا چا چولیدو تاسو نه یو غلط کار فليغيره بيدي پس هغه دی بدل کی په خپل لاس معنا من دی کی فإن لم يستطع کچر تداو سینه کیدا چې په لاس من کی فبلسانه پس پجب دی من کی پجب دی اوای چې دا کار ناروا دی دا کار مکوا فإن لم يستطع کداو سینه کیږي فبقلبه نو پزړه کې دی بد وګڼي وذالک اضعف الايمان او دا ګناه پړه کې بد ګڼل او پجب باندې چې تنشه من کول یا پلاس دا کمزور ایمان دی دینه اخ ایمان نشتا دا ایمان نه دی چې ستا په مخ کې ګناه کیږي ته په د سره خپکیږي هم نه. رواه مسلم دا حدیث امام مسلم رحمه الله روایت کړی دی. الحديث الخامس والثلاثون پنځه دیرشم نمبر حدیث عن ابي هريره رضي الله عنه دا ابي هريره رضی الله عنه روایت ده قال دا فرمای قال رسول الله صلی الله رسول فرمایلی دی لا تحاسد یو بل سره حسد مکوئ. حسد دې ته ویل کیږي چې دې پلان کې باندې الله دا نعمت کړی دی دا دې ته واغستې شي دې ته حسد وای. ولا تناجشوا او یو بل متیزوي نجش دې ته ویل کیږي چې ته یو شی نه اخلي او زه د چا سره ریټ کوم یم دا مال پلس روپۍ راکته نه اخلي خو ته صرف ما تیزین او ته هغه کستوي چې دله پلس مور کو مالې په 12 راکا ستا مقصد اغستل نه صرف زما تیزولی نو جزاء ویم چیرې دای چې په 12 باندې علی نو خدا شیخه د په 12 کیږي نو زه استوي م چې په 12 کې مال راکا نو زه تیز کړم دې ته ویل کیږي نجش دا ناروا ده ځکه دې کې ته مؤمن او یو مسلمان دوکه کې دا مال د لسو ده د 12 نه ده ته علم نه خو صرف زمنګ د تیزولو د پارداریټ اوچته ولا تباغزو او یو د بل سره تاسو بغض مکوي چې یو د بل سره بغضي یو بل سره کینی یو بلم بدی شي ته وي بغض بلکې یو د بل سره مینا محبت بکوي. الله تعالی قران کې د مؤمنانو په صفاتو کې دا وایي چې مؤمنان هغه خلق دی اولیاء بعضهم اولیاء او بعض د بعض دوستان دي. ولا تدابروا یو بل تشام اړوي چې پلار رواني او یو د بل نه اعراضو کې او یو بل تشا اړوي دا باندې کوي. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض او اغسل دینه کې بازي په اغسلو د بازو زه یو سړی سره ناسم مثلا یو شی ته نه اخلم او زما د غمز کې خبره روانه ده لا ختم شوی نه ده ته په دې کې راشه ته چې زه دا شی مال راک دې ته ویل کېږي بيع على بيع اخيه دا ناروا ده. یو د بولی صورت ده بولی دي ته وي چې یو مثلا یو ترماز ده یو سړی وای دا ترماز د 50 روپۍ خرڅوما تا ویلې زی علم بیا دا سړی وای چې نه په یولس بل وای زی په یولس علم بیا وای دولس بل وای زی په دولس علم دا ناروا نه ده بلکې بيع على بيع اخيه دا ده چې ز او هغه لګیاو خبرې کو کې دې چې زما دا غره جوړ شي نو ته په دې منس کې را دانګمو ها کماته وانه غستو او یا غوي چې رضی تا باندې په دې ریټ نه خرڅوم او بیا تر اتلین بیا ودا ناروا نه وي. وكونوا عباد الله اخوانا او شهید الله تعالی بندگان رونا المسلم اخو المسلم مسلمان د بل مسلمان ورور دی لا یظلمه ظلم بپنه کوي ظلم دې ته کیږي چې دا په وس یو کار پوره نه یو تی مجبوره کی او یا په زیاته وکي یا دې شوی چې هغه ظلمي ولا يخذله دا مدد بن پریری چې ستا وس کیږي او د مسلمان کار او حاجتي او ته داغه مدد کول شي چا نیولې دی چا تړلې دی یا مال ته ضرورت دی یا یو څه شی هغه غواړي چې اوچتي کې आवाज نشي اوچتولې او استاد وسه کېږي ته نه اوچته نو دې ته وای خذلان معنی مدد پر خستل نو ولا يخذله د مؤمن مدد بنه پرې دی ولا يكذبه او هغه ته به د دروغ نسبت نه کوي چې هغه دروغ نه ویلی او ته چې ته دروغ وای
ولا يحقره وسپک بین غني دیو جن دا ډیر لوی تکبر او لوی غرور دی چې چا سره یو روپۍ دوی او هغه غریبان او فقیران سپک غني چې دا څه خلق دی او د دیو څه ژوندۍ دا ایمانی صفت نه ده. التقوا هنا تقوا دلته دا تقوا ذکر اور چې په مال باندې خصو کوچتیږي نه انسان چې اوچتیږي اوچتي مرتبه حاصلېږي او تدا خو په تقوا باندې یو څوک چې سپکیږي دا په فقر باندې نه دا په کفر باندې یو څوک چې عزتمن کیږي دا په مالداري نه عزتمن کیږي دا په تقوا باندې عزتمن کیږي. ويشير الى صدره او د الله نبی بخپل سینې ته اشاره کوله 3 مرات اندريزلي. بحسب امرئ من الشر کافی دی یو شخص د پاره د شر نه دا یعنی دا انسان پوره شری د کنور یو کارم د شر کار ونه کی او چې دا کار پکې چې مسلمانانو ته سپک نظر کوي په دا کافی شری دی. کته څوک په لاس باندې نه وي کته چاته کنځري نه کې خو مسلمانان ته سپک کاری ته پوره شری ای يحقر اخاه المسلم چې خپل مسلمان رو سپک وګڼي. کل المسلم علی المسلم حرام ټول مسلمان په بل مسلمان حرام دی. د یو مسلمان بدن په ټول بل مسلمان باندې حرام دی. ته نشي کولای چې داغه مال واخلې ته نشي کولای چې داغه عزت لوټ کې ته نشي کولای چې په هغه باندې ظلم وکړي ته نشي کولای چې هغه بغیر د حق نه وې. ځکه فرمایي کل المسلم علی المسلم حرام دمه وینه د مسلمانم حرام ده بنتوي مگر دا په حق الاسلام ا مثلا قتل کی زنا بعد الاحسان کی اسلام نه مرتد شو العیاذ بالله وماله مال حرام ده چې هغه ته اجازه نه کړی دغه د رضا نه علاوه چې ته دغه مال الیته پر ده حق پر د مسلمان دا حرام ده. وعرضه دغه عزت چې دا حرام ده دغه عزت بنه لوټ کې دغه عزت بنه لوټ کې دغه د خځې عزت بنه لوټ کې دغه د مور عزت بنه لوټ کې دغه د خور عزت بنه لوټ کې دا د مسلمان پتا حق ده. رواه مسلم دا حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی دی. وبالله